بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو، تاسو ته د یو سورت خواص لخمه هغه ته ویل کېږي سوره ملک. موږ او تاسو ورته تبارک الذی وایو. یو کم دېرشمه سپارې اول سر ته دا سورت راځي. د دې خو فضیلتونه محدثینو ډېر شی بیان کړي دي، خو زه تاسو ته د دې دوه فضیلتونه ویم او دا صورت خپل عمل کې راولئ، نو انشاءالله العزیز د هغې به دوه فایدې موږ او تاسو ته الله پاک دنیا کې هم رانصیب کړي، آخرت کې به هم د هغې فایدې. یوه فایده خو د سوره ملک دا ده چې کله روزانه ماسخوتن د اوده کېدو نه مخکې د ماسخوتن د لمانځه نه وروستو دا سوره ملک موږ او تاسو لولو، نو یوه فایده یې دا ده چې د قبر د عذاب نه به الله پاک موږ او تاسو محفوظ ساتي. الله پاک دې موږ او تاسو د قبر د عذاب نه الله دې محفوظ وساتي، د قبر سختیانې دې الله موږ ته اساني کړي. پر زندګي موږ او تاسو ته اسیم را روانه ده، وخت نه دی معلوم، نو چې لاړ شو کم از کم دا زموږ معمولي نو د قبر د عذاب نه محفوظ یو. بیا دا سوره ملک به زموږ سره هلته حدیث پاک کې راځي، دا به زموږ سره په قبر کې یعنی سفارشي وي. او د قبر حسن بصري رحم الله فرمای د یو قبر نه د سوره ملک تلاوت اواز راته. امنګ هغه ځای کې تحقیق وکړو، هغه یو جنۍ وه وفات شوې وه، نو د هغوی د کور کې موږ معلومات وکړو، نو هغه وویل چې د دې دا معمول و چې دی به سوره ملک روزانه هره شپه لوسته، نو ځکه د قبر نه اواز هم د دې راځي. نو دا صورت یو فضیلت دا چې دا په قبر کې د عذاب نه د بچاو اسباب دي. دویم د دې صورت خصوصیت دا دی چې کله میاشت ښکاره شوه، اکثر خلک داسې وایي دا میاشت سپیره ده، دې میاشتې کې موږ څه ونه لیده، دې میاشتې کې جو ټول مصایب دي. چې کله میاشت ښکاره شوه او دغه میاشت په سر کې د سوره ملک ته ولستو، د میاشتې د لیدو سره کله چې هلال یعنی میاشت ووینې ماښام او بیا ته سوره ملک تلاوت وکړي، نو دا میاشت به ستا ټوله د خیرونو وي، دا میاشت به ستا ټول د راحتونو د سکون د آرام ذریعه به وي. دې کې به تا ته الله پاک پریشانۍ مصایب نه راولي او دې کې به ټول عمر ته خوشحاله خیرونه رحمتونه او د خیر فیصلې به متوجه کېږي تا ته، ځکه دا صورت د عذاب نه د قبر د عذاب نه د بچو سبب ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نو دغه شانې ته چې د میاشتې په سر کې هم دا صورت وای، نو دا به د پریشانۍ نه مصیبت نه د بچاو او د امن ذریعه وګرځي. نو د دې د وجې نه چې څومره خویندې او میندې وروڼه مسلمانان زمونږ د پیغام اواز اوري، نو پکار دا ده چې هم نورو ته هم شیر کړي په نیت د ثواب او په خپله پې هم عمل وکړي. الله پاک دې موږ او تاسو له په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.